حافظ اشمل سے ماشاءالله ډېر مبارک شه. په خو مبارکباد درکوم، ډېر کامیاب چې دی نو تاسو دا جرګه د خیر سره وکړه. څه وایي دې په حق سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریا ادا کوم چې ستاسو په ذریعه باندې عوام الناس زمونږه आवाज رسي. الحمدلله زمونږ د پښتنو ډېر ښه کلچر دی او اوس هم هغه جرګه سیستم موجود دی او الله دې نور مضبوط کړي. د ابتدا نه په دې کې لومړنی سټپ الحمدلله مونږ اخیستی او سعید صاحب، مفتی جلال صاحب، زموږ د ملګرو ریاض صاحب د یاري کورونو، منظور صاحب او ډېر زیات نشستونه پکې وشو. د بده مرغه پکې هغه جرګه کې الله مونږ هغه وخت کامیاب نه کړو. د هغې نه بعد هم پکې یو بله شخړه وشوه، یو ډېر نوجوان روډ پکې زمونږ لاړو. اوس هم ته پې افسوس دی، خو بهرحال اوس هم چې رب العالمین دی اور ته دا بند الله تړلو د دې جرګې په ذریعه باندې دا نسل در نسل دا سلسله جاری وي. ستاسو په ذریعه زما عوام الناس درخواست دی چې چا په منځ کې دا شخړې دي نو زر تر زره چې دی دا حل کوي. زمونږ د دې سیمې خلکو کې ډېر زیات دینداري ده، ډېر ښه خلک دي، خو د بده مرغه په دې صوبه کې د دغه دیندارۍ او خوبو سره سره دا هم یو بد خصلت موجود دی. موږ د الله نه دعا کوو او عوام الناس دا اپیل کوو چې دی د یو بل سره د عفو او د درګذر صفت اختیار کړي. دا د الله د حبیب سنت دی، دا د الله د قرآن الفاظ دي چې مؤمن به والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د مسلمان صفت دا دی چې غصه وخوري او خلک معاف کړي. په دې طریقه به انشاءالله تعالی په دې علاقه کې چې دا څومره شخړې دي الله تعالی دې حل کړي. د کافور ډیری زموږ ډېره لویه شخړه ده او هغې کې ما محترم قاضي حسین احمد صاحب راوستی و. دې نه مخکې د ریګي یو شخړه وه، د ای جي بي قاتل په پنسیګاټ کې و او قاضي صاحب هغه وخت کې ژوندی و. هغه وخت دا سلسله جاري ده، هغه الله جوړه وکړه او هغه د ای جي پي قاتل د جوړې په ذریعه باندې الله تعالی د جیل نه را بهر کو. دغه د کافور ډیری شخړه کې مونږ ډېرې زیاتې منډې ووالې، اوس هم پکې لګیا یو. دعا کوو ټول علاقې امن و امان خراب شوی دی سره الله رب العالمین دې دغه شخړه هم حل کړي. او که په دې علاقه کې څونه وړې وړې طرفګنۍ دښمنۍ دي مونږ په نیمه شپه هم حاضر یو په دې کار خیر کې سره د خپله ټیمه سره د خپلو ملګرو. ستاسو هم ډېره ډېره شکریه، جزاک الله خیر. ډېره مننه ستاسو. زموږ حافظ اشمل صاحب که موږ ګورو په دې نږدې خواوشا علاقو نه علاوه چې کوم دی هغې دا یو خپل د ژوند یو خاصه جوړه کړې ده چې کوم ځای کې د روغې خبره راشي نو حاجي صاحب د زړه زور هم بیا سې واشي، انرژیټک هم شي، نور هم چې دی هغې کې انرژي سې واشي. بهرحال دا د دې یو خوبصورتي ده د شخصیت. الله رب العزت دې له نور هم همت ورکړي. او زموږ د پښتنو وروڼو چې دا کم یو رواج جوړ کړی دی چې څنګه زموږ مشرانو په خپل تقریرونو کې ویلي چې لکه دا ښایست چې کوم دی هغه ټوپک تماچه ساتلې ده، خپل اولاد مخامخ چې دی هغه لکه مطلب دی چې د دې صفایي کولو اولاد ته چې دی دا یو غلط پیغام ورکولو. د دې نه دی مونږ خدای تعالی خلاص کړو انشاءالله. د دې دشمنیانو نه د دې مصائب نه چې دی مونږ به الله رب العزت لرې کړي. ډېره مننه، شکریه، السلام علیکم. خجی مونږ سره دلته یو فریق موجود دی، د هغې نه تپوس کوو چې یاره دا بدی چې دا د دې اثرات دي ته څه دي؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پهلا خو ډېر ډېر مبارک شه. الله رب العزت تاسو له دا یو عزت دی، دا یو بچاو دی چې دا وشي په خیر خیریت سره نو ډېر ډېر مبارک شه. څه وایي دا بدي چې دا نو د دې باره کې تاسو څه وایي چې دا یو کم داسې عمل دی او ولې دا راځي؟ الله یې د دې خلکو ډېر قدر او عزت وکړي چې دونه په درنه وخت باندې راغل او زمونږ دا کور یې جوړ کړ او بدي ډېر ګران کار دی، دا د الله تعالی قهر دی او خدای ته مؤمن مسلمان د دې قهر نه وساتي او الله پاک ته د دې ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد خپلو کې پیدا کړي. او دا زما د خلکو ته خواست دی ټول مسلمانانو ته چې خپل کشران مشران د دې بدو نه وساتي، دا عذاب دی. صحیح دی. جزا اکثر دا ویم چې دا غټه ګناه ته سړی چې ځي نو دا د دې وړې ګناه د پیلني قدم نه ځي. همداسې دی چې یاره کله مونږ هغه وړې خبرې ته ونه ګورو سپک رد نه شروع شو بیا روسو غټې مصیبت ته واوړو. بالکل جی همدغسې ده. بعضې وخت مشران چې کومې کشران یې ونه مني او ډېر د غټو کشالو ته لاړ شي په لویو لویو ګړنګونو کې پروزي، دا د کشرانو د کوتاهۍ په وجه باندې. مشرانو ته هم څه درخواست او کشرانو ته هم څه درخواست چې مشر د خپل کشر باندې نظر څنګه وساتي او دا کشر د څنګه د دې مصیبت نه ځان وساتي؟ بالکل هر مشر له پکار دی چې خپل کشر د خپل لاس لاندې وساتي
او د دې حزاب نه بچ کی دا به حزاب دی. او کشران ته څه میسج دی؟ کشران ته دا میسج دی چې وروره د دین کار کوئ، د ټوپکو تماچو نه، د غلطو نه، د نشو نه، د دې خبرو نه ځان وساتئ او د خپلو مشرانو پټکي دې خاورو ته مه غورځوئ. ډېره مننه، ډېره شکریه جی. خاجي موږ سره دلته دویم فریق هم موجود دی. راځي د هغې نه معلومات والو چې یاره پهله خو زما وروره تاسو ډېر ډېر مبارک شه. خدای تعالی تاسو د دې مصیبت نه خلاص کړي. خیر مبارک، ستاسو مبارک شي. ډېره مهرباني. د ټولو خلکو نه مننه کوو څومره چې راغلي دلته په دې جرګه کې شرکت کړی، چا منډې ترلې والي دي او ډېر زیات خلک ماشاءالله ستاسو خوشحالۍ کې شامل دي. او ډېر خلک انشاءالله شامل شوي دي. د ټولو نه مننه کوو او دښمني موږ وکړله او څه خیر پکې نشته دی. صحیح ده. څه میسیج ورکوئ دې نوجوانانو ته چې یاره لکه دا وړو وړو خبرو باندې لګیایي په کور کې مشرانو له کار وګوري، یا مشران چې دي هغې داسې یو عمل کوي څنګه چې حافظ حشمت صاحب هم ویلې، زموږ هغه بل ګران قدر مشر هم ویلې چې ټوپکې تماچې چې دی هغه د کشرانو مخکې صفا کوي، هغې خو به خامخا. نو مشرانو ته څه میسیج ورکوئ او کشرانو ته څه میسیج ورکوئ؟ نو مشرانو له خو دا پکار دي چې د کشرانو مخکې د اسلحې استعمال ونه کړي، ځکه چې هغې ته ګوري او هماغسې بیا کوي. نو دغه نه دي پکار که نه. او نور هر سړي د خپلو ماشومانو ښه تربیت چې وکړي نو د هغې فایده وي. د دښمنو او د جاخو نه به بچي، د نشو او د هر مصیبت نه به بچي. دغه مثل دی زموږ ټولو ته. صحیح ده جی. خوشحاله یې د خیر سره په دې خوشحاله یې جی. تاسو د دواړو فریقین ناظرین ما یو خبر ولیده، روغې نه پس لږ غونتې هغه تندې ترې وي دغه وي، خو الحمدلله شکر الحمدلله په دې کې زموږ دا فریق ورسره بل فریق چې دی د هغې په چهرې باندې ما یو خاص قسم خوشحالي ولیده. او دا خوشحالي زما په خیال دا د هغه مصیبت نه د ازادۍ خوشحالي ده. دا دښمني کول دا دومره اسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. ګران کار داسې دی چې زه به خپل غم خادی لزما. بل زما کشرانو ته دا درخواست دی چې ته که خپل پلار له کار ګورې نو دا صرف پلار له کار نه کتل، دا خپل مور له کار کتل دي، خپل رور له کار کتل دي، خپل راتلونکي نسل له کار کتل دي. نو کوشش دا پکار دی چې خیر دی یو دوه خبرې دې مونږ وورو، خو لکه د خپل خاندان دپاره کار نه ګورو. مشران ته مې دا درخواست دی چې یاره ته خپل کم قسم شغل میله ساتئ، خپل کم قسم شوق ساتئ، خپل اولاد د دې ګن نو ساتئ. نو زه پې ډېر زیات خوشحاله یم. بهرحال زما طرفه تاسو ډېر ډېر مبارک شه. مبارک شه. ډېره مننه. مهرباني.